السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دې هیله چې ټول له روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو رودل آغا کریم په یو نوې ویډیو کې ستاسو درنه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نن ویډیو څنګه کولای شو خپل د آیس اکاونټ ویریفای کړو. دوستانو مخکې په دې باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړې و چې د هغې ویډیو لومړۍ برخه وله، نن د هغې ویډیو دویمه برخه تاسو ته وړاندې کوم. زموږ د ویډیو دوهمه برخه په دې باره کې دوستانو چې موږ څنګه کولی شو خپل د آیس نیټورک کې د خپل آیس سایټ چې کوم دی دوستانو هغه اکاونټ یې ویریفای کړو. نو په څه ډول طریقې سره کېږي دوستانو، دا ډېره مهمه دوستانو چې موږ باید د دې هغه اکاونټ چې کوم ده دا ویریفای کړو. نو دوستانو ډېره مهمه، ډېره ایزي او ډېره سمپل طریقه ده. زه غواړم تاسو ته طریقه وښیم. د دې څخه مخکې زه په طریقې باندې شروع کوم. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستانو مو نه برخمن شي. دوستانو دې څخه وروسته به تاسو راشئ خپل دغه د آیس کوم اپلیکیشن چې دا به لږ لونګ پریس کړئ. کله چې لونګ پریس کړئ هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په اپ انفو باندې به کلیک کړئ. هغې څخه وروسته به تاسو راشئ سټوریج انکیج باندې انتخاب کړئ. دوستانو سټوریج انکیج کله چې دا انتخاب کړئ دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ چې کلیر سټوریج په دې باندې کلیک کړئ. د هغې څخه وروسته به تاسو دوستانو کله چې اپلیکیشن خلاص کړئ د هېڅ سره به تاسو غرض نه کوئ. د اکاونټ جوړولو مکمله طریقه ما تاسو ته مخکې په ویډیو کې ښودلې ده. د همغې ویډیو لینک د ویډیو لاندې په ډسکرپشن کې ستاسو لپاره ما اچولی ده. تاسو له هغې څخه کولی شئ چې هغه ویډیو تاسو وګورئ، اکاونټ پکې جوړ کړئ. د هغې څخه وروسته تاسو دغه طریقه وکاروئ او خپل اکاونټ پکې ویریفای کړئ. دوستان تاسو به راشئ، تاسو به له هېڅ سره غرض دلته ګورئ ایمیل اډرس، تاسو به دلته راشئ په دې باندې به کلیک. دوستانو کله چې ایمیل اډرس انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته به خپل هغه کوم ایمیل چې مخکې تاسو اکاونټ جوړ کړی هغه ایمیل دلته ورکړئ. کله چې ایمیل ورته ورکړئ دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په ساین ان یا ساین اپ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې ساین اپ باندې کلیک دغه کوډ ګورئ دوستانو دغه 412 دا به ستاسو ایمیل ته ډایرکټ په ډایرکټ سره دغه کوډ لاړ شي. زه لازم دغه کوډ چې کوم ذکر دی دوستانو هغه راخلاصوم یې خپل ایمیل دوستانو ډایرکټ په ډایرکټ سره ماته دغه کوډ راغی. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به لږ د انتظار وشئ. کله دې باندې مې کلیک کړئ هغه څخه وروسته دوستانو تاسو دلته راشئ ډایرکټ په ساین ان ټو آیس په دې باندې به کلیک کړئ. دوستانو کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو 412 دغه کوډ به دوستانو تاسو ته ورکړئ. دغه د انتظار وباسئ تر څو پورې دوستانو کله چې دا کوډ ورته کړئ ډایرکټ په ډایرکټ سره زموږ دغه کوډ دې واخیسته. نو لوګینګ سکسسفل. دوستانو تاسو به له دې څخه بیک شئ ډایرکټ په ډایرکټ به دلته ورته لږ انتظار وکړئ تر څو به دا لوډینګ وکړي. دوستانو نو زموږ اکاونټ به ډایرکټ په ډایرکټ سره دوستانو ویریفیکیشن طرف ته ځي. دوستانو تاسو به راشئ نیکسټ کله چې دا نیکسټ دوستانو ته به بیا راشئ تاسو خپل هغه کوم نیکنیم چې مخکې ورکړی هغه نیکنیم ورته بیا ورکړئ. دوستانو کوم نوم غواړئ چې سره کله چې نوم ورته ورکړو دوستانو نو د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو راشئ د کمپلیټ به انتخاب کړئ. چې کله مې کمپلیټ انتخاب کړ د هغې څخه وروسته به دوباره دوستانو تاسو دلته راشئ سکیپ آل به انتخاب کړئ. کله چې سکیپ آل انتخاب کړئ د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو د علامې ته ګورئ دوستانو دغه اپشن ته به دوباره بیا راشئ دغه اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو مینینګ به ځل بیا دوباره شروع شي. دوستانو هر سړي ساعته وروسته تاسو کولی شئ دلته راشئ دغه باندې کلیک کړئ ستاسو مینینګ شروع شي. خو دوستانو تاسو په یاد ولرئ چې مونږ دلته په لومړي ځل لس مونږ ته کړي خو دا ما بل اکاونټ تیار جوړ کړی دوستانو هغې ویریفیکیشن ما ستاسو لپاره دلته وکړه. دوستانو نو تاسو کولی شئ په دغه ډول سره خپل دغه اکاونټ ویریفای کړئ. نو ډېر اسانه ډېر سمپل او ایزي طریقه ده دوستانو. دې کې نورې طریقې هم شته دوستانو چې هغه زموږ ستاسو په دوستانو په دې کې ډېرې نورې طریقې هم شته چې هغه زموږ تاسو کولی شئ د هغې څخه استفاده وکړو. په دې کې ډېر ښایسته نو دوستانو په دې کې ډېرې نورې ښکلې طریقې هم شته چې د هغې په استفادې سره موږ کولی شو چې دې کې ښه ارنینګ وکړو. دا زموږ نو دوستانو په دې کې نو دوستانو دا ډېره ایزي سمپل او دوستانو دا د ویریفیکیشن ډېره ایزي او سمپل طریقه. دوستانو په دې کې نورې ویډیوګانې هم زه تاسو جوړوم چې دې کې مونږ نور کوم کارونه دي چې هغه ډېر مهم او غوره کارونه دي دوستانو هغې په واسطه مونږ کولی شو چې ښه ارنینګ وکړو ښه پکې کار وکړو همدارنګه ښه کرنسي پکې لاسته راوړو. نو دا ټولې مکملې طریقې زه تاسو دوستانو ښیم. په دې ویب سایټ د درېیمې برخې ویډیو په تمه اوسېږي دوستانو. د هغې لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو سره مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو جنه برخمن شي.